راځئ نن راسره یو په زړه پورې او له پنده ډک داستان واورئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. یوې بوډۍ ښځې راډیو ته زنګ وواهه چې له څو ورځې راهیسې سخته وږې یم او یوازې په اوبو او وچه ډوډۍ ګزاره کوم، نو د الله د رضا په خاطر یو څه مرسته راسره وکړئ. د الله پاک له وجود څخه یو تن منکر شخص هم دې خبرو ته غوږ ایښی و. فکر یې وکړ چې راځه یو مسلمان به په الله بدګمانه کړم. نو په همدې موخه یې ډېر زیات خوراکي توکي واخیستل او د بوډۍ ښځې د ادرس د معلومولو وروسته یې خپل نوکر ته امر وکړ چې دا پلانې بوډۍ ته یوسه او کله چې درڅخه هغې پوښتنه وکړه چې دا سامان چا رالیږلي نو ورته ووایه چې دا د شیطان له طرفه ستاسو لپاره یوه تحفه ده. بوډۍ ښځه د دومره ډېر سامان په لیدو سخته خوشحاله شوه او سمدستي یاد خوراکي توکي خپل اشپزخانې ته ورسول. دا چې د څو ورځو وږې او تږې وه نو سمدستي د خوړو په چمتو کولو پیل وکړ. نوکر بوډۍ ته وویل چې آیا تاسې په دې اړه پوښتنه نه کوئ چې دا سامان اخر چا رالیږلی دی؟ بوډۍ وویل زه د دې خبرو هیڅ پروا نه کوم چې دا سامان ماته چا رالیږلي، خو دومره پوهېږم چې کله زما د رب حکم وشي نو بیا شیطان هم د حکم تعمیل کوي او زما د رب حکم په هر وخت او هر ډول حالاتو کې په ځای کېږي. دا ځکه چې دا کائنات او ټولې هستۍ صرف د هغه دي او بل هیڅوک یې رښتینی واکدار نشي جوړېدی.